هغه رب می ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم بیا درود په هغه لوی هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. ډېر زیات محترم صدر محفل جناب پروفیسر اجز صاحب، ډېر زیات محترم حسین احمد صادق صاحب، په سټیج ناستو شاعرانو ملګرو، د خیبر میډیکل کالج سټوډنټس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د عصري او نثري خبرو نه راتېرېږم، خو د اسلامي جمعیت طلبه ټولو ځوانانو ته، شهاب بایي ته، د نجیب بایي ته، د عنایت بایي ته او سره د ټولو ملګرو ته زه د هغوی داد ورکوم او په دومره ښکلي موقع باندې د پښتو مشاعره جوړه کړه. نو زه یو ځل بیا د اسلامي جمعیت طلبه ټول همکارانو ته زړه له کومې داد ورکوم. ډېر وخت مو نه اخلم، تاسو هم ستړي شئ، وختي مشاعره شروع شوې ده. زه فقط 3 غزلې ویم او بیا 3 نظمونه ویم، بیا به اجازه لرم. صحیح ده؟ د غزل مطلب ده چې مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو، څه خراب شو. مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو، څه خراب شو. مانده وزرې را شو جو څه ستا شو، څه خراب شو. مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو، څه خراب شو. مانده وزرې را شو جو څه ستا شو، څه خراب شو. ګلونه مې راوړي وو له ګل ګل ګلستانه، ګلونه مې راوړي وو له ګل ګل ګلستانه. څه مړاوي شو په لارو کې، څه دا شو، څه خراب شو. مننه ګلونه مې راوړي وو له ګل ګل ګلستانه. څه مړاوي شو په لارو کې، څه دا شو، څه خراب شو. اومه او مسیزونه په لارو کې پراته وو، اومه او مسیزونه په لارو کې پراته وو. چا وخوړل چا نه خوړل، څه څښا شو، څه خراب شو. مننه اومه او مسیزونه په لارو کې پراته وو. چا وخوړل چا نه خوړل، څه څښا شو، څه خراب شو. مونږ یو دوه کې حیران نه یو، په 2-3 کې تاویږو. مونږ یو دوه کې حیران نه یو، په 2-3 کې تاویږو. مونږ نیم نیم انکاري شو، څه رضا شو، څه خراب شو. مننه او دانشه منګړته روایاتو نشیان کړو، دانشه منګړتو روایاتو نشیان کړو. خصم دم سودایان په څه سودا شو، څه خراب شو. غزل یو څو شعرونه دي چې خبرې لا جواب به د دلیل سره ورکې، خبرې له جواب به د دلیل سره ورکې. دلیل له به بدل د بل بدیل سره ورکې. وې کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې. کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې. ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره ورکې. من کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې. ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره ورکې. او ضمیره جانان چې د پشیر کې د قاتل په شانته پیش کو، جانان چې د پشیر کې د قاتل په شانته پیش کو. تشبیه بیا د سشي د قاتل سره ورکې. من جانان چې د پشیر کې د قاتل په شانته پیش کو، تشبیه بیا د سشي د قاتل سره ورکې. او صادق صاحب شعر ته متوجه غواړم چې وزیره چې ناظره په زیړی مازیګر بیاي، وزیره چې ناظره په زیړی مازیګر بیاي. چوکۍ له خارونی به د خندیل سره ورکې. وزیره چې ناظره په زیړی مازیګر بیاي، چوکۍ له خارونی به د خندیل سره ورکې. او غټ غټ کاڼي واړه په وړو وړو میده کې، غټ غټ کاڼي واړه په وړو وړو میده کې. برخلیق د ابرهه د ابابیل سره ورکې. مننه غټ غټ کاڼي واړه، مننه غټ غټ کاڼي واړه، ډېره مننه. غټ غټ کاڼي واړه په وړو وړو میده کې. برخلیق د ابرهه د ابابیل سره ورکې. او ښکاره د درته خدای چې دا ولی او چا مړ کو، ښکاره د درته خدای چې دا ولی او چا مړ کو. سزا به ته حابیل له د قابل سره ورکې. او کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې. کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې. ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره ورکې. د غزل یو څو شعرونه وایم چې د غره لمنو ته شپونکی له نغمې مې راوړې، د غره لمنو ته شپونکی له نغمې مې راوړې. وطن واوره د دردونو ترانې مې راوړې. صادق صاحب د قام په ننګ باندې ولاړ یم مودې مې وشوې، د قام په ننګ باندې ولاړ یم مودې مې وشوې. لاسته راوړنه مې هېڅ نشته، جنازې مې راوړې. او طوفان په خپل ځای، زل په خپل ځای، زه په خپل ځای جناب. طوفان په خپل ځای، زل په خپل ځای، زه په خپل ځای جناب. ډیوې مې مړې نه کړې په لاسو کې، ډیوې مې راوړې. مننه طوفان په خپل ځای، مننه طوفان، ډېر مننه. طوفان په خپل ځای، زل په خپل ځای،
زه په خپل ځای جناب ډیوې مې مړې نه کړې په لاسو کې ډیوې مې راوړې او ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده کنان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې او مننه ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده کنان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې ورته مې وکتل وکتل کتل ورکتل نه ورته مې وکتل وکتل کتل ورکتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې ورته مې وکتل وکتل کتل ورکتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې او هلته مې یاد شوې جو یاد مې شو چې یاد دې کم هلته مې یاد شوې جو یاد مې شو چې یاد دې کم ښار ته په خپل کار باندې تللی وم جوړې مې راوړې من هلته مې یاد شوې جو یاد مې شو چې یاد دې کم ښار ته په خپل کار باندې تللی وم جوړې مې راوړې او ورته مې وویل دانشه خفه کېږې به نه ورته مې وویل دانشه خفه کېږې به نه یاره تر دغې مې راوړې شوې بس تر دې مې راوړې په ما د هرې نشې بیل بیل اثرات او ته په ما د هرې نشې بیل بیل اثرات او ته یو چا ویشلې په حرامو کې زکات او ته په ما د لوی الله د لوري دغه دوه انعامات په ما د لوی الله د لوري دغه دوه انعامات زما په ژوند کې ستا یادونه لکه شات او ته زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي دغه خواږه درانه خویونه ستا عادات او ته والله ناظم صاحب والله که غم یې وکم نجیب بھائی ته شعر ډالۍ مطلب چې ده والله که غم یې وکم که مې نصیب شوه توره شپه سوړ حوالات او ته والله که غم یې وکم که مې نصیب شوه توره شپه سوړ حوالات او ته زه حق حیران یم دانش ستا باغي فکرونه دغه زیارت دا تعویذونه مناجات او ته نظم ویمه سیاسي نظم دا یو نظم په خپله خوښویم بیا ستاسو غوښتنه کوم صحیح ده که نه نن سبا د خلکو د سیاسي خلکو دا جوړې روانې دي په دې داسې ما ډېر مخکې لیکلی خو اوس یې موقع ته ورسي هغه دواړو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو هغه ته چې پرې مین وې لکه زړه چې پرې مین وې هغه زه چې پرې مین وم لکه زړه چې پرې مین وم هغه تا باندې چې ګرانو هغه ما باندې چې ګرانو هغه تا ته چې جانانو هغه ما ته چې جانانو هغه تا چې ویل پیر دی هغه ما چې ویل پیر دی هغه ته چې مرید وي هغه زه چې مریدم دا لا پرېږده په ځنګل کې زاڼو جوړه وکړه زاڼه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو ته خبرې په ما ګرانه ستا نظار شمه جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه ته خبرې په ما ګرانه ستا نظار شمه جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه تا ویل هغه سړی ښه دی ما ویل دغه سړی ښه دی تا وی هغه سړی حق دی ما ویل دغه سړی حق دی تا وی هغه سړی نر دی ما ویل دغه سړی نر دی تا ویل هغه سړی پیږي ما ویل دغه سړی پیږي تا ویل ته پسه پوهېږې ما ویل ته پسه پوهېږې تا ویل ته ډېر بې وقوفې ما ویل ته ډېر بې وقوفې بس په دې خبره وران شو ما او تا مشتو ګریوان شو تا زه په کاڼي ویشتم ما ته په کاڼي ویشتې ته په خپله مخه لاړې زه په خپله مخه لاړم ته خبرې په ما ګرانه ستا نظار شمه جانانه هغه کاڼو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو منه ګوره جوړ او توړ روا دی
ګوره جوړ او توړ روان دی روره جوړ او توړ روان دی یو د یو سره یو کیږي بل د بل سره یو کیږي یو د یو نه قربانیږي بل د بل نه قربانیږي ګوره بیا مفادات یو شو په دنیا مفادات یو شو هغه ټول یو ځای ته غونډ شو چې د چا مفادات یو شو سیاسي جوړه روا د مذهبي جوړه روا د قانوني جوړه روا د مسلکي جوړه روا د بس د جوخته غاړه راکه سمدستي جوړه روا سیاسی جوړه روا د مذهبي جوړه روا د قانوني جوړه روا د مسلکي جوړه روا د بس د جوخته غاړه لاکه شاکر صاحب سمدستي جوړه روا ده ګران دانشه بس صفا شوه تیاره ختمه شوه رڼا شوه هغه واړه کتابونه هغه واړه نصابونه چې زما او ستا پر ضد و ته یې ما ته تورولې زه یې تا ته تورولم په تاخونو کې پراته دي چغې چغې وهي جاړي د یو بل بخانه غواړي پاڼه پاڼه سره یو شو پاڼو پاڼو جوړه وکړه زه چې دواړه سره یو نظم بیګا مې ډمه ولیدله بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله نری شونډې پاڼې ښکلی مخې یو کتابو د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو سره غلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا بې خواته راښویدله من نه چا شراب اسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي زه لا دغه سوچ کې پروتم چې مې شړنګ د پانځې واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دی ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دی ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم مننه دا یې ووی او مسکی شوه ډېره مننه دا یې ووی او مسکی شوه او نری اوښکې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته اخري نظم یم بیا اجازه والم چې قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا قبله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځایږه منه که باور دی په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله موقع را زه انسان یم څه کمی به راپکې وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله موقع راکه بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت نه اخلې او ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت نه اخلې او ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانان هر سړی مې ذمهوار دی
هر سړی درته تیار دی. ځه د دې نه به قلار شو، د قیسې نه به قلار شو، ضمانت نه به قلار شو. ناظم صاحب چې په توت شوه نو ونه شوه، چې په توت شوه نو ونه شوه، دا زمانه پوره نه شوه، دا توتان زمانه پاتې، ستا زلفان زمانه پاتې، دا ماران زمانه پاتې، خاماران زمانه پاتې. ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه، زه په مخه دې رڼا شه. خو جانانه بیا هم ژوند دی، خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي، خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي، دې بدنامې دنیا پرېښوي، بیا ته غږ شه زه به غوږ یم، بیا به بېرته تاله راشم، بیا زما امتحان دی. که کامیاب شم نو زما شه، که ناکام شم نو بله موخه. ډېر غم را په ما سیوا دی، دغه غم را سره یوسه، خیر دی ډېر ما ته په سر کا، ته لږ کم را سره یوسه. او ډاکټر صاحب راشه دې پولې ته کښېنه، دا واخه ته به روټي کا، راشه دې پولې ته کښېنه، دا واخه ته به روټي کا، دغه پڼ ما ته په شا کا، دا شړشم را سره یوسه. او ګرانه تور او تومت سوي د ستم اندازه څه ده؟ ګرانه تور او تومت سوي د ستم اندازه څه ده؟ راشه یو تومت مې واخله، یو ستم را سره یوسه. د جهل په تیارو کې د روښان فکر خاونده، د جهل په تیارو کې د روښان فکر خاونده، راشه ګران دانش راشه، دا تور تم را سره یوسه. ویښته به ښه اوږده مې وې، ګاړې به پنځه مې وې، 9 10 بچي به وې، 12 14 سپي به وې، هر ځای به مې ډیسي وې، ځکه چېرته ویسي وې. مننه. ویښته به ښه اوږده مې وې، ګاړې به پنځه مې وې، 9 10 بچي به وې، 12 14 سپي به وې، هر ځای به مې ډیسي وې، او ځکه چېرته ویسي وې. حسین بھائی اسټلو کې بدال نو، په لارو کې بسوال نو، ایگزیم بکال پکال نو. اسټلو کې بدال نو، په لارو کې بسوال نو، ایگزیم بکال پکال نو. هیڅوک به فیل کېدل نه، خو هر یو ګریډ به 20 وي، او ځکه چېرته 20 وي. او کیمپس کې به رکشې نه وې، د جونو به نخرې نه وې، په کلاس کې به پردې نه وې، د میډم به مزې نه وې، سقلین صاحب به چشمې نه وې، د اوړي به پنکې نه وې، موسم چې د یخنۍ راتلی په هره خوله به سیسي وې، ځکه چېرته 20 وې. هر ایونینګ چکر به و، ښه ښکلی موټر به و، پرووسټ به مې د چای سو، زما غوندې لوفر به و، لنچ به په شیراز کې وي، او ډینر به د فیس وي، او ځکه چېرته ویس وي. اخرې باندې هم چې فیمیل به ټیچرانو ټول، فیمیل به ټیچرانو ټول، او میل به چپړاسیانو ټول. فیمیل به ټیچرانو ټول، او میل به چپړاسیانو ټول، او تر صاحب ښه سمارټ به هلکانو ټول، ایکسپیل به د شیخانو ټول، نو هر سړی به ډیسي، او ځکه چېرته. ډېر ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. مننه.